د ناکامورا لور افغانستان ته راځي ترڅو د خپل پلار نیمګړې پروژې تکمیلې کړي. نن درته ډیره ښکلې ویډیو لرم، هیله ده تر پایه یې وګورئ او د داسې جالبه مطالبو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. 9 کلنه اکیکو د ناکامورا لور غواړي افغانستان ته لاړه شي او د خپل پلار لاره تعقیب کړي. نوموړي ویلي افغانستان ته په تګ سره به د خپل پلار د بنسټ له لارې افغانانو ته خدمت وکړي. ډاکټر تیتسو ناکامورا 13 کاله د افغانستان په ختیځ کې د روغتیا، بیارغونې، کرنې او نورو برخو کې د پام وړ خدمتونه وکړل. نوموړي تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په برید کې لومړی ټپي او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه.